بیا وایې چې په تا کې تکبر ده، بیا نفس ته وایې په تا کې حسد ده، بیا وایې چې ته ډېر غټ مجرم یې، بیا ورته وایې چې ته ډېر غټ ګناهګار یې، بیا ورته وایې چې ته ډېر غټ د الله دشمن یې، بیا ورته وایې چې په دین باندې ته نه یې روان د الله مسند امام احمد د حدیثو مشهوره کتاب ده. حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت سره امام احمد رحمت الله علیه دغه حدیث راوستی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل حسن الظن من حسن العباده، نیک ګمان ساتل، شو ګمان ساتل دا بهترین عبادت نه ده. کوم چې بهترین عبادت نه یو غټ عبادت نیک ګمان ساتل. انسان په دماغو کې چې کوم خیالات راځي، نیک می بد می مثبت می منفی می، کتاب او سنت مشته چې کومه لاره شي هغه دا ده نیک ګمان ساتلو، حسن ظن ساتلو او له بدګماني نه ځان ساتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته دې باره کې جای په جیا موقع په موقع ډېر بهترین هدایات ورکړي. نیک ګمان د چا باره کې ساتل؟ تر ټولو نه اوله د الله باره کې. لکه څرنګه چې په بل حدیث کې ده الله رب العزت فرمایي، حدیث قدسی ده، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، الله رب العزت فرمایي انا عند حسن الظن بی، زه خپل بنده سره د ګمان مطابق دی چې ما باره کې کوم ګمان کوي خیال کوي زه د هغه مطابق له خپل بنده سره معامله کوم. نو یو نیک ګمان ساتل له الله سره نیک ګمان څه مطلب؟ یو سړی دی الله رب العزت عبادت کوي، دا ګمان ساتل الله به دا عبادت قبلوي، الله به دې مانه خوشحالیږي، په دې عبادت به الله ماته اجر او ثواب خپل رضا نصیب کوي. یو سړی په سیخه لار روان ده، نیک ګمان دی له الله نه ساتي، دا سیخه لاره دی الله ده، د دنیا او د آخرت کامیابی په دې الله ماته راکوي. الله باره کې نیک ګمان ساتل، الله به ما بخشي، زه په نیکه لاره روان یم، الله به په ما باندې رحم کوي په دنیا او په آخرت کې. نیک ګمان ساتل، زه له حلالو ګټم، له حرامو نه ځان ساتم، نیک ګمان ساتل، الله به دنیا کامیابی لسیخی لاری دی حلال لاری نه ماته نصیبوي. د بخاری او د مسلم حدیث ده څرنګه د ما بنده د ما باره کې ګمان کوي زه له هغه سره هغه معامله کوم. ما بنده ما باره کې دا ګمان کوي چې ما ته روزي الله بغیر د ډاکې نه، بغیر د رشوت نه، بغیر د درواغو نه، بغیر د دوکې نه راکوي، الله وایي زه دغه معامله ورسره کوم، د دوکې والا طریقه د سره کوم. بنده د ما باره کې ګمان کوي زه په حلاله ګټم، په حلاله به الله راکوي. الله فرمایي له خپل بنده سره دا معامله کوم. په دنیا کې وګورئ غل ته الله په غلا ورکوي، ډاکو ته په ډاکې ورکوي، حرام ګټلو والته د حرامو له لارو ورکوي. کوم سړی چې په حلالو ګټي ځان ساتي الله یې هغه ته په هغه طریقه ورکوي. څرنګه د ما بنده د ما باره کې ګمان ساتي زه له خپل بنده سره هغه معامله کوم. نو یو ګمان د الله باره کې نیک ساتل، الله رب العزت کچیر سختی راولی، تنگی راولی، مشکل راولی، مرض راولی، پریشانی راولی، کشپه دا یقین ساتل، امید ساتل، نیک ګمان ساتل چې دا شپه که څومره مژده سي دا ختمیږي، لمر به راخیږي، ورځ به رڼا کیږي. که اوس د غم باران ده الله به خوښي راولي، که اوس نقصان ده الله به نفع او ګټه ماته نصیب کوي، که اوس په ما مصیبت ته الله به خوښي راولي. د الله باره کې نیک ګمان ساتل،
که وس د ما د نفس خلاف معامله روانه ده د ما الله له ما سره دا کړي هغه حکیم ده هغه خبیر ده هغه قدیر ده زه په خپل شو بد نه پیژم هغه پیژي په دې کې د ما لپاره خیر ده له الله نه نیک ګمان ساتل نو یو نیک ګمان له الله نه ساتل او دوم الله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بهترین عبادت ده نیک ګمان ساتل د چا باره کې د الله د بندگانو باره کې د الله د بندگانو باره کې سوچ خپل مثبت ساته منفی سوچ نه ځان بچ کا حسن زن ساته سوء زن نه ځان بچ کا نیک ګمان ساته بدګماني نه ځان وساته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحیح حدیث ده ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث فإن الظن اکذب الحدیث خبردار تاسو له بدګماني نه له ظن نه له ګمان نه فیصله کول له دې نه ځان ساتئ ځکه چې بدګماني بدترینه درواغ ده یو درواغ سړی په ظاهره کې وایي ټولو ته پته لګي سړی ته خپلم پته لګي بدګماني داسې شی ده بل ته خو نه ده پته کله سړی ته خپلم پته نه وي چې دا زه د بل مسلمان باره کې کوم خیال او ګمان ساتم ولا خدای د دنیا به حلاله ای که حرامه به د دا دومره روپۍ له کومه کړلې د دا دنیا له کومه پیدا کړه یا د چا په کردار باره کې بدګماني کول شاه عبدالغني پلپوري رحمت الله علیه نږدې زمانه کې مشهوره بزرگ تیر شوی مشهوره دی الله ولیو موږ د اکابر دیوبند حضرت حکیم اختر صاحب رحمت الله علیه دی غم شیخ هغه فرمایي د قیامت په ورځ الله رب العزت په نیک ګماني باندې یو چا باره کې نیک ګمان ساتي الله به د قیامت په ورځ دلیل نه درنه غواړي الله به دا پوښتنه نه کوي چې تا نیک ګمان ولې وساته د یو انسان باره کې دی الله د یو بنده باره کې بدګماني ساتي الله به د دې پوښتنه درنه کوي چې په کوم دلیل باندې تا د بنده باره کې بدګماني وکړه دا بدګماني ده چې کله په کور کې راشي د ښځې او د میړه ترمنځ راشي د ورور او د ورور ترمنځ راشي د ملګري ترمنځ راشي د خپلوانو ترمنځ راشي دا توړ پیدا کوي دا دشمنی پیدا کوي دا اختلافات پیدا کوي دا خوابدگی پیدا کوي دا بغض او نفرت پیدا کوي دا تعلقات خرابوي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام امت ته نصیحت کوي چې تاسو بل بدګماني د چا په باره کې نه کوئ د یو بنده باره کې بخاری حدیث ده یو صحابي نبی علیه السلام ته راغی و یا رسول الله دی ما یو زوی پیدا شوی زوی تک تور ده لکه کاغی نه پلار ته شوی نه مور ته شوی یعنی ویلل دا غشتل چې دا دی ما نه ده او حدیث مشتسوی ای شریعت مشتسوی ای الولد للفراش چې کله دی یو سړی په نکاح کې و ښځه راغله بیا ته تفتیش مکوه چې هر شی پیدا شو شریعت وی د دې پلار نسب ثابتول دغه خاوند نه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام په ډیر حکیمانه طریقې باندې ورته فرمایل وای وشان لري عرب وشان لري و یا رسول الله وشان لرم په وشانو کې د تا سره وشان سته و یا رسول الله سره وشان سته نبی علیہ السلام پوښتنه بیا تیر وکړه اتا په دې وشانو کې د یغو په اولاده کې داسې وشم سته برګ چې سپین د توروالی پې غالبی و یا رسول الله سته نبی علیہ السلام فرمایل د دې وش چې برګ ده توروالی پې غالبه ده دې مور د دې پلار دا خو سره دی دا تور وش په دې منځ کې څرنګه راغله کومه راغله عرب دی د وشانو په خصوصیاتو خبر دی و یا رسول الله دا خو دغه په نسل کې چیرې یو تور وش تیر سوی دا تور په یغه ولګېده له یغه نه دا پیدا کېږي او په حیواناتو کې لکه چې څرنګه دا ده دغه رقم په انسانانو کې نبی علیه السلام وفرمایل تا په دغه بچی مور او پلار کې شاته په نکګانو کې ځکه حدیث کې دا راځي چې کله بچی په نس کې جوړ سي
ملائکه الله ته سوال کوي چې وسه وکم دې رنګ فی ای صورت ما شاء رکبک. الله فرمایي بیا په کوم صورت چې الله وغواړي، کوم رنګ کوم شکل چې ورکوي الله یې وغواړي هغه شکل ورکوي. نو الله ورته وایي دا د 5مه پیړۍ کې 9مه پیړۍ کې 10مه پیړۍ کې د پلانکی یو پلار یو نیکه تېر سوی په یک شکل دا پیدا هغه شکل دته ورکړي. نو نبی علیه الصلاة والسلام په دې طریقه باندې د دې صحابي شکل لري. حضرت سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام بارک راځي ویلي د حضرت عیسی علیه السلام یو کس ولیده چې د بل چا په جوب کې لاس اچوي او له هغه نه مال را باسي، روپۍ راوایسي. عیسی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل غلا دې وکړه؟ نو ده په ځواب کې ورته ویل وایي غلا مې نه ده کړې، ما خپل حق وصول کړ. حضرت سیدنا عیسی علیه السلام وفرمایل ما سترګې درواغ وایي، د ما سترګو درواغ ولیدل تا خلو رښتیا وایي. یعنی هغه په سترګو لیدلی شي د یو مسلمان د خولې یو ظاهري عمل چې د هغه د خولې اقرار ده په هغه باندې غالبه کړو. ظنوا بالمؤمنین خیرا، د مؤمنانو باره کې د خیر ګمان کوه، بدګماني مه کوه. نو دوم ګمان دا د مؤمنانو باره کې، یو د الله باره کې، دوم د مؤمنانو باره کې. دریم ګمان چې هغه د خپل ځان باره کې ده، دا حرام ده. ځان باره کې به نیک ګمان نه کوي، د الله باره کې نیک ګمان، د بندگانو باره کې نیک ګمان. چې کله خپل ځان ته خبره، خپل نفس ته خبره راشي بیا نیک ګمان نه ده، بیا بدګماني کوه. بیا وایي چې په تا کې تکبر ده، بیا نفس ته وایي په تا کې حسد ده، بیا وایي چې ته ډېر غټ مجرم یې، بیا ورته وایي چې ته ډېر غټ ګناهګار یې، بیا ورته وایي چې ته ډېر غټ د الله دشمن یې، بیا ورته وایي چې په دین باندې ته نه یې روان. د الله باره کې نیک ګمان، د مؤمنانو باره کې نیک ګمان، د خپل ځان باره کې چې د بدګماني کول. نن الټه مزاج د معاشره چې دا خرابه شوه، هر سړی خپل ځان حاجي ثناءالله بولي. هر سړی، هر یو ځان یې جنت غټ غټ ټکټونه ورسره چکونه ورسره پراته دي د جنت، خو بل هر انسان هر مسلمان یې هغه ته فاسق او فاجر او کافر ښکارېږي. دا د مؤمن شان نه ده. آخري خبره درته کوم، سوال دا پیدا کیږي دا نیک ګمان دا څرنګه په موږ کې پیدا شي؟ د الله باره کې، د مؤمنانو باره کې نیک ګمان کول، دا صفت به څرنګه پیدا شي؟ دا صفت پیدا کیږي، نیک ګمان پیدا کیږي له نیک عمل سره. نیک ګمان له نیک عمل سره تړلی، چې کله د سړي عمل نیک سي د هغه ګمان خپله نیک شي. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي، حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وای مؤمن نیک کار کوي، نیک عمل کوي، بیا دی په الله باندې نیک ګمان کوي، الله به مې وبخشي، الله به مې وبخشي، الله رحیم او کریم ده، الله مهربانه ده. او فاجره ګنهګاره هغه بد عمل په بد عملي کې مبتلا ده، دی د الله باره کې نیک ګمان نشي کولی. نو له دې نه دا مسله راووته، یو سړی په ظاهره د دین په دشمني کې لګیا ده، د الله په مخالف حکمو کې لګیا ده، او له دین نه چپ ده، عباداتو کې سست ده، په ګناهو کې مبتلا ده، بیا دی وایي چې الله غفور رحیم ده، الله به مې وبخشي. دا نیک ګماني نه ده. حدیث کې دې ته عاجز ویلل سوی، احمق ورته ویلل سوی ده. نبی علیه السلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. عقلمند سړی، هوښیار سړی هغه ده چې دی د مرګ نه بعد کوم ژوند د هغه لپاره دی محنت کوي. او عاجز او احمق څوک ده؟ من اتبع نفسه، چا چې د خپل نفس غلامي وکړله، وتمنى علی الله، او بیا د الله باره کې تمناوي، د الله باره کې الله غفور رحیم ده، الله به مې وبخشي، الله مهربانه ده. نو درې شیان دي، یو تمنا ده، تمنا ناروا ده، یو رجا ده، رجا روا ده، او یو غرور ده. تمنا چشته، غرور چشته وی؟ غرور دې ته وایي یو سړی عمل نه کوي، یو شی نه کوي، بې دینه ده، له دینه لرې ده، ګناهو کې مبتلا ده، ګناه تېر وشي توبه نه کوي، او دا دی وایي چې الله غفور رحیم ده، الله به ما وبخشي. دې مثال داسې ده لکه یو سړی چې واده نه یې کړی او دی وایي بچي به پیدا شي، امید ده چې پیدا به شي. یو سړی تخم یې نه ده اچولی، غنم یې نه دي ځمکې ته کوز کړي، فصل کې دی لپاره ځمکه نه ده برابره کړې، او دی وایي چې
باغ به راوخیږي ځکه به ګلې ګلزار شي د دې مثال داسې ده دې ته وایي غرور ولا یغرنکم بالله الغرور الله په قرآن کریم کې منع کوي چې ګوري شیطان تاسو په غرور کې وانه غرور دا د عمل نسته او الله غفور رحیم ده او دوم رجا ده رجا دا چې سړی عمل کوي او بیا د عمل نه بعد امید ساتي چې الله غفور رحیم ده لکه څرنګه چې سړی واده وکړي او بیا امید ساتي رجای چې الله به ماته اولاد راکړي سړی په ځمکه باندې محنت وکړي بیا امید ساتي چې له دې به ښه فصل راوخیږي سړی دکان کېږدي مارکیټ ته ولاړ شي کاروبار شروع کړي بیا امید ساتي الله به ماته روزي نصیب کړي الله به دې ما روزي پراخه کړي دا رجا ده دا امید ده دې حکم ده دې ته ګمان وایي دې ته نیک ګمان وایي دې حکم ده او دریم د تمنا دا ده چې پر اسباب هم نه دي اختیار او څه اختیار کړي څه اسباب یې اخیستي او څه نه دي راخیستي او دی بیا په الله باندې تمناوي کوي ارماندونه کوي الله به ماته دا راکړي نو خلاصه د نن مجلس دا ده یو عظیمه عبادت ده چې نه خوله پې تویږي نه ژبه پې شوري نه څه عمل کول ده صرف په زړه کې د الله باره کې نیک ګمان ساتل او بل د مؤمن باره کې نیک ګمان ساتل او دریم د خپل نفس باره کې بدګماني ساتل دا یو عظیمه عبادت ده الله دې موږ ټولو ته دا عبادت نصیب